سلامونه او احترامات ملګرو د سټیزن جرنالیزم په لړۍ کې افسر افغان دا شیبې په یونایټډ عرب امارات او بیا په الین کې ولاړ یم. اوس چې زه په کوم ځای کې ولاړ یم زمونږ د هنګو د سیمې یو داسې زیږ بیګ پښتون چې هغه د الین په خاوره باندې په پورا متحده عرب اماراتو کې ځان د بیسټ ټیلرز په نوم باندې منلی دی. زه اکثر دا خبره کومه که د سمې که د غره ښکلي دي ټوله دنیا کې پښتانه ښکلي دي. د هغې مثالونه هم بیا زه ورکومه او زه ډېر ضد دې خبرې ته خوشحالېږم چې هغه پښتون چې هغه کله خپل د علم سره د فکر سره د سوچ سره یا خپل د پښتني فطرت سره دنیا ته راشي نو هغه بیا پښتون جمال او جلال مخکې وړي او د هغې وړانګې په پوره دنیا باندې خورېږي. دیو دلته یو روزګار را جوړ کړی دی او د هغه روزګار د لارې دا ویژن دی چې زه پوره دنیا ته د بیسټ ټیلرز په نوم باندې د کپړو د وسکټو یوه ښه سلایي ورکول غواړم. په تیره دی زمونږ د 400 والي څپلۍ وي بیا یا د پښتنو کوم بل رنګ دی او کلتور دی هغه هم دنیا ته ښوده غواړي او په دغه خبره باندې کلک ژمن دی یا په دې خبره باندې ویاړ کوي چې زه به دغه پښتانه رنګونه پوره دنیا ته ښیم. خوشحاله یم راغلی یم اسحاق خان له دی به د سټیزن جرنالیزم په لړۍ کې پښتو زما دا ویژن خوښ شو دا سوچ زما خوښ شو د ټول ټیلرز چې دي نو د هغو ته یوه ښه تنخوا ورکوي بلکې پرسنټیج ورکوي د هغو خوراک څښاک د هغو د اوسېدو ځای هغو له بیا په میاشت دوه کې چکرې ورکول نو دا د هغه ویژن دی چې دی دا بزنس دنیا ته غځول غواړي. اسحاق سره به خبرې اترې کوو. اسحاق جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې جانانه؟ خیر خوشحاله سوکاله. څنګه چې د قد قامت چابک دی داسې دا ویژن هم زما خوښ شو. دا راته ووایه چې دلته خو اکثر پښتانه مزدورو له راځي یا زیاتره پکې بیا ډرایورز دي د مختلفو ګاډو. تا څنګه دا سوچ وکړو چې دلته خپل روزګار شروع کول پکار دي او نن سبا سره خواوسه 12-13 کسان کار کوي لګی دی روزګار دی ورکړی دی. دا سوچ د کوم ځای راغی دا ملګرو سره شریک کړه. پهله افسر افغان به تاسو ته په متحده عرب امارات ته راتګ باندې په درنه مینه پښتانه خرکلی وایم او بیا ته الین ته راتګ باندې خرکلی وایم تاسو خپل ښکلی وخت او قیمتي وخت وبستل کوو موږ هم په غاړه کوو موږ دوکان ته راغلو زموږ برند ته راغلو او دا تاسو موږ قابل وګڼلو چې تاسو خپلې پاڼې باندې زموږ دا ویژن زموږ دا سوچ پښتنو ته وړاندې کړو. تاسو سوال وکړه چې یاره د څنګه سوچ راغله سوچ یو دا سوچ په ذهن کې و چې څنګه زموږ پښتون نوم یو نیګیټیوټي باندې مشهور و زموږ کوشش دا دی چې د پښتون نوم پوزیټیو ته راولو. هغه کې اول زموږ دا شی راځي زموږ لباس ښکلی وي زموږ لباس سره زموږ اخلاق ښکلی وي نو بیا به مونږ د دنیا ته یو ښې طریقې سره دا شی ریپرزینټ کوم او دا سوچ داسې راغلی چې 2017 زما دا سوچ بار بار زه د هرې ویډیو کې وم زما دلته کې د دوکان کې دوه هلکان کار کوي یو خالد نوم دی یو حارث دی. حارث سیلزمین دی او خالد زما د درزیخانې سوپروایزر دی. دا زما ملګري وو د هغو دلته کې بل ځای کې کار کول په هغو ویلو چې دا کار به سره میل جوړ کې سټارټ کوم نو بیا موقع میلاو شو 2020 نه موږ دا کار میل جوړ کې سټارټ کړ الحمدلله او دا کار روان دی. ما سره موقع نور هم ډېرې وي ما رسټورنټ کې خاصه ایکسپیرینس شته او شوقمند دی ورسره دین علاوه نور ما سره ځکه چې تاسو سره پیسې درسره نو ته مختلف بزنس کولولی شي خو ما ځان ته وټاکل صرف دا کار زه خپل کلتور خپل کلچر خپلې کپړې وسکټ زموږ پېښوري چپل دا زه دنیا ته یو ښې طریقې سره وښیم چې دا یو ښه لباس دی یو پرامن لباس دی یو حیا نه ډک لباس دی. څه دې خیال دی په روانو وختونو کې خپل بزنس نور چېرته لیدل غواړي او چېرته یې وړل غواړي؟ سوچ مې ډېر غټ دی الله دې وکړي چې زما سوچ او زما فکر الله تعالی ما سره دې کې مدد وکړي. دوبۍ کې خو غواړم چې هر علاقې ته دغه ورسوم برانچ ورسوم. سعودي کې مې سوچ دی ډېر مینوال مې دی سعودي کې قطر کې مې سوچ دی عمان کې مې سوچ دی پاکستان کې مې سوچ دی پېښور چې د دې برانچ څانګونه چې دي هغه خواره جی انشاءالله والعزیز. صحیح دی اسحاق جان ډېره مننه کومه. یو مولانا صاحب راسره نسته. مولانا صاحب وبخښئ تاسو به یو 2 منټو ته راپاڅئ. تاسو د څو مودې راسې راځئ دغه چې کوم بیسټ ټیلرز دي یا د اسحاق دې برانډ ته راځئ او څومره مودې راسې دلته جامې ګنډئ؟ ما دا درېیم ځل دی چې دلته راځو ښه جي او کپړې جوړو ماشاءالله دوه ډېرې ښایسته کپړې جوړي چې کپړې کله په سړی اوغندي نو هغه ته پته لګېږي چې کپړه بدن باندې مکمل
بالکل په فټینګ کې راځي د حساب د مخې خو نه کنه مولانا صاحب ګوره الله مهمه نه پاکه خبره کوه اته نه چې څه د بل شي اشتهار کو به سوال را بزي خلک را بزي کپڑے په یوي کې بیسټ ټیلر نه ښه کپڑا په یوي کې څوک هم نشي جوړوي دا چیلنج دی ها دا لکه تاسو خو په مطمئن یو په دې خبره په جار باندې را خبره کوو صحیح اسحاق جان اخیری پوښتنه مې دا ده مولانا صاحب ولله څه فکر کوي د یو ښه کاروبار د پاره ځکه اکثر دا خبره کومه ایمانداری اخلاص څومره اهمیت لري ښه کاروبار دپاره درې څلور شیزونه زه اډ کوم ورته پهله ته څه کار شروع کوې هغه کې دا سوچ وکړه چې یاره زه پیسې بعد کې خبره دی پهله دا سوچ وکړه چې د کاروبار نوم زه څنګه جوړ کړم بیا هغه سره ستا سره څه خلک راځي کسټمرو سره ویلکم رویه اخلاق د تا پروډکټس ته ته ورکې چې هغه 100% مطمئن یم چې دا سړی دروغ نه او دا شیز ښه راوړي او معیاري شیز راوړي خیر نورو ټیلرانو په نسبت باندې شاید زمونږ 10-15 درهم کار ګران به وي خو هغه وجه دا دی زمونږ کپړې زمونږ شیزونه معیاري دي صحیح او کار کې خپل کوم امپلویز دي هغو سره ښه رویه دا ډېره ضروري دی ورسره که ته خپل امپلوی سره سنسیر نه وي نو ستا کار مخکې تګ نشي تللی کار کې اونچ نینچ راځي خو هغه جست 5 منټ دپاره ځکه چې هغه دغه اصلاح دپاره ته خبره کوي صحیح او کار سره ایمانداري ډېره ضروري که کار کې ایمانداري نه وه نو ستا کار نشي تللی نه کمیږي دا مخکې نه ځي صحیح ملګرو مخکې به ځو او د دیو د یو امپلای سره به هم خبرې اترې کوو چې دا هم موږ ته پته ولګي هسې نه چې اسحاق خان صرف خپله خبره کوي او هغه عاجز هلته ناست دی د مشین سره د هغه نه به هم تپوس کوو چې د هغه ژوند څنګه روان دی ما سره راځئ څنګه ټیک ټاک خوشحاله سوکاله خبره به چابکه کوي ګوره مسافرو خو دې اواز خوړلی نه دی که نه او کنه ګوره چې اواز دې درونی دلته روزګار کې اسحاق وایي چې خپل امپلایز یا ما سره چې څوک کار کوي ډېر ښه ساتمه خوشحاله یې ساتمه ملګرو سره را شریک کا په دغه کار کې خوشحاله څومره تنخوا څومره په وخت ملاویږي او بیا په تیره ستاسو د ریفریشمنټ دپاره دی وایي چې موږ کله کله ګرځو بهر ته چکر وهو اوټینګ کوو دا خبره ملګرو سره شریکه بل دا اول خبره خدا چې اسحاق بھائی په خپله زبردست انسان دی جی موږ ته مطلب دا دی چې دلته کې راوستي په کار راوستو کار راته راکړی دی ما تقریبا 4 میاشتې وشوې زما دلته هېڅ مسله نشته بقا هم لږ رهایش راکړی دی ښه پرې لکه موږ بل ځایونو کې هم دلته کې ویني کې کار کړی په هغې کې موږ ته رهایش نه و دلته کې ماشاءالله دلته رهایش هم پرې خوشحاله اوسئ ډېره مننه کوم اچھا ناظرین رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والا خالد استاد بھی یہاں کا ڈیزائنر ہے جو ہمارے یہاں پہ اسحاق صاحب کا جو برانڈ ہے بیسٹ ٹیلرز اس کا ڈیزائنر خالد ہے خالد سے یہ پوچھیں گے کہ ایک تو عموماً یہ کہا جاتا ہے خالد صاحب کے پٹھانوں کے ساتھ کام کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے جو رویے ہوتے ہیں ہمارے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ ذرا سخت ہوتے ہیں تو اس برانڈ کے ساتھ کام کرنے میں آپ کو کوئی مشکل اگر آئی ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور دوسری بات یہ کہ یہ ڈیزائن آپ نے کہاں سے آپ لے کے آئے ہو یا اپنی کریٹیوٹی ہے اس پہ ذرا بات کریں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا کیونکہ 8 سال ہو گئے میں پٹھانوں کے ساتھ کام کروں ادھر الین میں جی تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا الحمدللہ سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ ابھی تو آدھا پٹھان سے زیادہ میں ہو گیا خود پشتو بھی بولتا ہوں اچھا ہاں تو میں اپنا زبان بھی ایسا کم بولتا ہوں ابھی زیادہ تر پٹھانوں کے ساتھ رہتا ہوں تو پھر بالکل پشتو میں بھی بات کرتا ہوں کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں باقی یہ ڈیزائن کا مسئلہ ہے تو ڈیزائن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ڈیزائن مثلا کہ جو بھی آتے ہیں مثلا اپنے ذہن سے بناتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں ہمارے اچھے سے اچھا ڈیزائن بنے کہ یہ کہیں پہ اور کہیں پہ نہ بنا وہ سب سے پہلے کوشش کرتا ہوں ادھر الین میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس چیز کے مجھے فخر ہے کہ الین میں ڈیزائن پہلے میں نے شروع کیا تھا الین کے اندر باقی کسی چیز کا پتہ لیکن دبئی الین کے اندر جب آیا تھا آپ کے کوئی شاگرد وغیرہ ہے اس میں کوئی پٹھانوں کو آپ نے سکھایا ہے یہ ڈیزائن جی ماشاءاللہ کافی سارے یہ عامر بھی بیٹھے ہوئے ہیں عامر بھی آئے تھے یہ بھی ادھر سے ڈیزائن بنا رہے ہیں تو نیچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بناتے ہیں جو بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ بناتے ہیں خالد صاحب یہ بھی بتائیے گا اسپیشلی پشتون کمیونٹی کو یہ کریٹیوٹی یا یہ اسکل یا ہنر سیکھنا یہ کتنا اہم ہے اور اسپیشلی یو اے ای کے لیے یا باہر ممالک کے لیے یہ تو بہت اہم ہے نا بہت زیادہ ویسے تو کافی لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں اپنی جاب کے لیے تعلیم لیکن جو ہنر ہوتا ہے نا یہ ہمیں ہر وقت ضرورت ہوتا ہے کاریگر چاہیے ہوتا ہے ابھی کام آتا ہے اچھا کام آتا ہے آج ہمیں ضرورت ہے تو یہ تو بہت زیادہ چیز ہے الحمدللہ اللہ کا شکر اسی وجہ سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ویسے خالد صاحب اس ہنر کے بل بوتے پہ اس کریٹیوٹی کے بل بوتے پہ کتنے کماتے ہو یار لوگوں کو یہ بھی ذرا بتائیے گا تاکہ لوگوں میں ایک موٹیویشن آ جائے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں نے جب سے یو اے میں آیا ہوں نا تو بہت کچھ کام کیا ہے اور بنایا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جب سب میں آیا تھا نا پاکستان سے 2015 میں تو ہمارے پاس ویزے کے پیسے بھی نہیں تھے
अभी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में मेरा अपना जाती बड़ा भाई है, वो पहले ना मतलब 15,000 रुपये किसी के पास काम करता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए का अपना कारोबार है, बिजनेस किया हुआ बड़े भाई ने। हम तीन भाई मिल के रहते हैं, तो ये हिसाब हम मिलजुल के इधर से कमाया भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। इस चीज़ का बड़ा फख्र है कि मैंने इधर आके दर्जी के काम से बहुत कमाया। ये नहीं है कि काम, ये नहीं, बहुत काम है ये इस चीज़ से कारीगरी है या कुछ भी है, तो इस चीज़ को नहीं देखो, इसको अपनी मेहनत से साथ देखो तो बहुत खुशी देता है। खालिद साहब थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको खुश रखे। खदरमनो زما پښتو زما څرمنده دا نورې ژبې د لباس په شانې دي نه. نن موږ رالو زمونږ دغه بیسټ ټیلرز چې کوم برانډ دی اسحاق خان یو شعوري کوشش کړی دی. موږ د خالد استاد سره هم خبرې وکړې، موږ د نور امپلایز سره هم خبرې وکړې، موږ د اسحاق سره هم خبرې وکړې. یوه خبره مې دا ډېره زیاته خوښه شوه، په کاروبار کې په بزنس کې پښتون پنجابی سندی بلتی نشته دی. هر هغه څوک چې هغه کې کریټیویټي وي، هغه کې پوهه وي، هغه کې برداشت وي، شعور وي، نو هغه په کاروبار کې ملګرتیا کولی شي او کاروبار مخکې وړی شي. او دویمه خبره چې څومره هم پښتانه دي پکار ده په زیر دی چې موږ د نور دنیا برانډز ته لاړ شو، د هغه ځای برانډز مخکې کو. ولې نه چې خپل پښتون وسکټ، خپلې څپلۍ، خپلې جامې دا موږ دنیا ته وښیو. او آخري خبره به مې دا وي چې هنر زده کا د کندو په سر یې کېده، څه وخت به دې پکار شي. کله چې هم تاسو بهر هیواد ته راځئ، که دا یو ای دی، که دا سعودي عرب دی، که دا امریکا ده، که دا لندن دی، هنر زده کوئ، سکل زده کوئ، د ځان سره علم راوړئ، کله به هم نه خرابېږئ. دا دنیا ډېره ښکلې ده، دا زمونږ شریکه ده. پښتانه دې آباد وي او په پښتنو کې داسې ځوانان وي چې هغه خپل قام ته، ولس ته خیر راوړي، روزګار راوړي، علم او پوهه راوړي. د الین نه زمونږ د بیسټ ټیلرز نه دغه سټیزن جرنالیزم پای ته رسي. افسر افغان ته اجازت راکئ. ښاد آباد او بریالي اوسئ.